چې زه کله کور ته راورسم چې وګورم زمونږ د کور والا سامان مامان بهر پروتي مخکې خو موږ په دې کور کې په کرایه باندې پاتې کېدو خو د نن نه بعد موږ په دې کور کې په بدماشۍ باندې پاتې کېږو په بدماشۍ باندې غرور مه کوه په حسن مه نازېږه مخ راواړوه په ناز راته خندېږه د میلمه عزت کوه څه به دې کم شي زړه کې ځای راکړه په زړه کې دې اوسېږم سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو زما پر څنګ باندې د کراچۍ په ښار کې یو ډیر زبردسته یو ډیر نامتو اداکار ناست دی چې د دې اداکار نوم دی سید رحیم عرف راجا زه دې اداکار ډیر کړولی ځکه یم چې تقریبا یو کال کېږي زه ورته یم انټرویو راکه دی له انټرویو ځان ګوري کله چې انټرویو ته تیار سي په هغه ورځ لایټ لاړ سي کله چې لایټ وي راجا صاحب نه وي کله چې بیا راجا هم وي لایټ وي زه نه یم دا ستونزه نن حل شوله تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې سید رحیم عرف راجا ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم سلام الله دې خوشحاله ساته چې تاسو مونږ ته ټایم راکړو ما ته راورسېدلی ستا خبره صحیح ده لکه اکثر داسې وي که نه چې مونږ سره ټایم نه وي دغه نه وي نو په دې وجه لږ ټایم تاسو آوټ شوی دی خراب شوی دی معذرت غواړو او زه امید ساتم چې انشاءالله دغه چې دغه انټرویو دا به انشاءالله چې کامیابي او زه تا سره نن ډېر ټایم ناست یم ګپ شپ لګوم شاهد عثمان صاحب په هر فلم کې رسک اخیستل ضروری دی او که نه نو هغه خو ریس اخیستل خو ضروري ځکه دی که نه چې لکه لږ ټایم ورکړي فلم ته نو هغه فلم به ښه جوړ شي لکه مطلب بل فلم چې جوړوي هغې کې لږ ټایمینګ راشي نو فلم به ښه فلم جوړ شي او ماشاءالله دا یو فلم یې ما وکتو لکه جانان فلم ډېر ښکلی فلم یې جوړ کړی ماشاءالله لکه مونږ ډېر خوښ شو فلم ښه فلم و هغې کې اخره کې چې کوم فایټینګ کړلی جهانګیر نو ډېره مزه یې کړې ده ماشاءالله صحیح فلم ده او زه دا وایم چې لکه عثمان صاحب ته چې بهی لکه ښه فلم جوړوه چې نور هم ماشاءالله ستا ډیمانډ سیوای لکه فلم دې ښه راځي عوام هم خوښوي مونږ هم خوښو نو زه دا کوشش کوم چې لکه ستا فلم لازمي مونږ ګورو دا اوس بل فلم راغلی دی دا به مو ګورو انشاءالله شاهد عثمان صاحب یو نوی فلم د کتونکو دپاره تیاروي قربان د جانان په دې فلم کې یو نوی فنکار په مثبت کرکټر کې راولي ته څه وایې په دې حواله نو ښه ده چې نوی اداکاري داسې یو ښکلی کار ورکړي انشاءالله چې کامیاب بشي وبه یې ګورو او خوښ بشي انشاءالله تا هم په ډېرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده د ډرامو دې فن ته څنګه راغې د ډرامې فن ته مونږ داسې رالو چې دلته یو ملګري راووتل د شپې دلته واده و پروګرام و مونږ لاړو هغې ته کتلو چکر ته لاړو په دې کې یاره چې مونږ وکتل هغه هلکانو اداکاري کوله خو لکه خاص دغې نه کول بیا زما دوست دی فرید طوفان هغه ته ما وویل چې یار فرید داسې کار دی چې یو ډرامه جوړوي او دې خلکو سره مخامخ کوي چې لکه تاسو هم اداکاري وښوله اوس مونږ درته هم ښو نو هغه زما ملګری چې دی هغه خو هغه ټایم مونږ جواني وه ټیلنټ و نو هغه ته چې ما ووی هغه لاړو دیګونه چې دي که نه هلته دیګونه پخېدله دیګونو نه لرګی واغستو هغه تیل پراته و خاورو ټیل هغه یې خوله کې واچول جړه یو دوه درې لمبې چې ووالې یو جادوګري او ډرامه مونږه کاني ما ورکړه هغه جوړه شوه یار هغه چې عوام کومه خوښه کړه که نه عوام ډېرې تاړیانې بجاو کړې ډېر زبردست یې خوښه کړه او ما خپل هغې نه بعد چې دی که نه بیا مونږ دې میداني ډرامې ته راووتو ولې چې میدان مخامخ پهله مونږ شاټ چاته هم نه و کړی چې کله مونږ دا پروګرام وکړو نو زړه مې ډاډ شو چې یاره مونږ عوام مخامخ پروګرام کولی شو نو هغه پروګرام مونږ وکړو والله چې ډېر خلکو خوښ کړو او د هغې نه بعد بیا دا لین شروع شوی دی بیا میداني پروګرامونه ما خپلې ډېرې ډرامې جوړې کړې د ظالمانو مرګ دا مې په ویډیو جوړه کړې ده اندا ګونګه شکاری اردو کې دا مې په ویډیو جوړه کړله
د غریب سره به نه چیړې دا مې په ویډیو جوړه کړله، داسې یارانې نه مې توبه دا مې په ویډیو جوړه کړې ده، پالې شعر دا مې په ویډیو جوړه کړې ده. دا ما خپلې کانیانې دي. او باقي دا لکه زه دا غواړم چې داسې ما سره کسان دغه شي، داسې فلم انډسټري وال ته زما درخواست دی چې زه یو کاني ورکوم، انشاءالله چې کاني جوړه شي هغه به انشاءالله ډېر مانګ ورکي. ما سره خپله یو کاني پرته ده، خو زه داسې ما سره څوک میلاویږي نه چې زه هغه کاني هغو ته پیش کړم او هغه پې کار وکړي. نو دا به غټه مهرباني هدایتکارانو ته چې څومره هم هدایتکاران دي هغو ټولو ته زما دا درخواست دی چې مونږ سره رابطه وکړئ چې مونږ یو کاني درکو چې انشاءالله تاسو مو وایئ چې واقعي چا کاني را کړې ده. تا د ډیرو ډرامو نومان واخیستل، په دې ټولو ډرامو کې ستا کرکټر به څه و؟ زما به د هیرو کرکټر و. زه خپله د هیرو کرکټر خوښوم، ویلن هم زه کار کوم، خو لکه ولې چې هدایتکار چې دی هغه هر کار کولی شي، که هغه د پلار کار وي، که هغه د ویلن کار وي، که هغه د هیرو کار وي، چې خپل هدایتکار یي هغه هر کار کولی شي خپله ډرامه کې. نو ما ته خپل لکه ځان هیرو کې ما ډېر عوام خوښوي. او زما بل ملګری داسې رحمان شاه درویش یا داسې مثال فرید طوفان، بسم الله جان، امیر جانان، داسې نور کسان، دا ټول ویلنانو کې ما سره چلیږي ډرامه واقعي چې لکه مزه کوي. عوام ډېرې تاړیانې بجاوي، کم از کم 3-4 زره عوام مونږ ته ناسي. بیا ګاډیګانې راځي هغو هم پکې لکه خپلې دندې کوي، هغو هم وایي چې واقعي ډرامه ټیټ ده. په دې ټولو ډرامو کې چې تا د دغو ډرامو نومان مونږ ته واخیستل، د دې ډایرکشن چا کولی او د دې ټولو ډرامو رایټر څوک و؟ د دې ډایرکشن هم زه خپله کوم او رایټر خدا ده چې لکه زما سره ذهني ماته یادې دي، لیکل مې نه دي. ذهني درته زه اوس کاني سناوم ته به خپله ووایې چې واقعي لکه دا خو واقعي صحیح ډایرکټر دی. لکه زه به زباني درته کاني سناوم، زه به دې هلکانو ته هدایت ورکوم زباني، او دا به پې کار کوي انشاءالله. داسې به راځي چې بالکل غلطي به نه راځي. تاسو به په خپله یو د ډرامې سکرپټ تیار کوئ، وبه دې لیکي، په هغه کې به د کرکټر تقسیم کړل چې دا کرکټر به پلانکی فنکار کوي او دا به هغه کوي. دا د کرکټرو تیاری به د بیا څنګه کول؟ کرکټر تیاری خدا ده که نه چې دکه اوس مثال داسې آمنے سامنے کسان به ناست وي، بس ته به یې د پلار کردار کې، ته د رور کردار کې، ته به یې د هیرو کردار یې، ته د ویلن کردار یې. په دې طریقې سره به هغو ټول سمجاو شو او میدان ته چې به کوشو انشاءالله چې بالکل غلطي به نه راتله، او که غلطي به رامله نو عوام داسې ډایرک دغه به پروګرام به نو عوام به پکې وخاندل، یو گپ شپ به ولګېد، خو بهرحال لکه مسټیک به ډېر نه راتلل. اوله ډرامه ستا هغه کومه وه؟ په هغه ډرامه کې ستا کرکټر څه و؟ په هغې کې زما د هیرو کرکټر و، د غریبانانو سره به نه چیړې. هغې ډرامې کې داسې کرکټر و چې زه کله کور ته راورسمه چې وګورم زمونږ د کور والا سامان مامان بار پروتي، چې بار پروتي زه پلار ته وایم چې دا څه شوي دي پلاره، دا چا کړ دي؟ پلار وایي چې دا خو خانانو دا سامان گزار کړی دی، هغه د دې کور کرایه غواړي او ته کرایه نه دغه کوې، نو په دې وجه هغه سامان گزار کو. نو هغه ما بیا ورته ووایي چې پلاره مخکې خو موږ په دې کور کې په کرایه باندې پاتې کېدو، خو د نن نه بعد موږ په دې کور کې په بدماشۍ باندې پاتې کېږو، په بدماشۍ باندې. نو هغه بیا خلکو ډېرې تاړیانې او ډېر دغه وکړو چې یار واقعي لکه ډرامه ټیټ ده. نو زما خپله لکه دغه دا دی چې زه هیرو خوښوم، لکه زه خپل هیرو او کردار هم خوښوم او کار هم د هیرو مزیدار کوم لکه انشاءالله. په دې فن کې د څومره وخت کېږي؟ کېږي تقریبا داسې 30-32 سال خو به کېږي انشاءالله چې دا ډرامه زه جوړوم. زه بچپن نه لګیا یم، شوقیه یم. لکه ما ته دا خبره وکړه چې موږ ډېر واړه وو، هلته واده و، دا واده کې بل هلکانو پروګرام کول، هغې پروګرام نه مونږ راوچت شو، زړه مو کولاو شو چې عوام مخامخ مونږ یو پیر ډایلاګ وکړو، بیا دا کاري زمونږ په خپله راښکاره شوه. په دې ټولو ډرامو کې داسې کرکټر چې ستا دپاره چیلنج وي؟ چیلنج خو هېڅ هم نشته دی، لکه ټولې ډرامې ما خپلې چې کوم کرکټرې دي، د نورو په ډرامې کې مې هم لکه د هدایتکاري کې هم کار کړی دی، داسې فلم انډسټري والا لکان چې دي داسې ټیلی ډرامې جوړېدلې، هغو زه غوښتلی یم چې یار رحیمه راشه دا زمونږ سره پروګرام وکړه. هم یې کړی دی ماشاءالله، هغو هم خوښ کړی دی. اوس هم هغو چې کله پروګرام جوړوي ما ته پهله وایي چې یاره راشه بهی پروګرام وکړه مونږ سره.
په پښتو فلمانو کې د داسې فنکار چې ته تر ټولو له هغه فنکاره متاثره یې؟ عجب ګل صاحب، عجب ګل زما ډېر خوښ دی، لکه ډېر ټیلنټ هلک دی او ماشاءالله لکه کم فلم چې زه ګورم نو ماله مزه راکوي. زنځیر یا داسې تیزاب یا ریمبو فلم دا ټول ما کتلي دي، ښه فلمونه دي انشاءالله. او عجب ګل ماله ډېر مزه راکوي چې عجب ګل پروګرام ګورم، صحیح فلم جوړوي. سید رحیم وروره کور کلی د چېرته دی؟ کور خو زه پاتې کېږم کراچۍ کې، او کلی مې چې دی که نه سوات یم، د سوات او سوات مټه. د بچیان د شته او که نه؟ بچیان مې خدای 4 بچي را کړي وي، 2 لونه 3 لونه او یو زوی، خو هغه یو زوی یو لور وفات شوي دي. اوس ما سره 2 لونه دي، یوه مشره ده یوه کشره ده، 2 لونه ما سره شته. په آخر کې مینوالو ته که د څه پیغام په ذهن کې وي؟ پیغام خدا دی چې خپل خیال ساتئ، خپل بچو باندې تعلیمونه وکئ، او زمونږ دا چینل چې دی که نه دا وچلوئ چې تاسو ټول خوشحاله یئ، پروګرام ښه جوړئ انشاءالله. دا زمونږ خوا ته ډېر لرې نه راغلي دي او پروګرام یې راوړی دی. زه هم د دې پروګرام لایک کوئ، وطن چینل ستاسو به غټه مهرباني. په آخره کې شعر وایي غرور مه کوه په حسن مه نازېږه، مخ راواړوه په ناز راته خندېږه، د میلمه عزت کوه څه به دې کم شي، زړه کې ځای راکړه په زړه کې دې اوسېږم. ګرانو کتونکو دا و سید رحیم عرف راجا چې د پر فن او پر ژوند هم له تاسو سره تفصیلي مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.